محترم قلندر مومن صاحب د پښتو عالمي کانفرنس دلته په نشترحال کې روان دی. ستاسو په خیال دا کانفرنس په زموږ په ادب باندې، ثقافت باندې او زموږ په تاریخ باندې کم قسمه جوړ اثرات لري؟ په دې باندې تاسو تفصیلي رڼا واچوئ. دا خو په دې باندې محاسبه ده چې په دې کانفرنس کې څه کېږي، ځکه چې محض د کانفرنس په نوم باندې خو یو تقریب منعقد کول پښتو ادب کې څه ایورلاسټینګ دغه نشي پیدا کولی. دا خو به دا شي چې دوی لکه څنګه چې دوی سلیم راز او انورزیب خان په خپل تقریرونو کې وویلې، دوی دا غواړي چې د عالمي کانفرنس په نوم باندې یو پرماننټ پلیټفارم جوړ کړي. نو به خامخا اثرګذاري یو پلیټفارم موږ سره به یو پلیټفارم زیات شي د ادبي سرګرمیو لپاره. نو که هغه وکړو خو ټیک ده. قمر راهي صاحب، تاسو د پښتو دویم عالمي کانفرنس کوم چې پېښور کې روان دی، په دې باندې تاسو تفصیلي رڼا واچوئ. زه د تفصیلي رڼا په سر کې منې خو په یو دغه ډاکټر معصوم قاسمین اخبار کې اعتراض کړی دی چې دا څلورم کانفرنس یعنې د لومړۍ ورځ ده او موږ امید کوو چې سبا بله ورځ درې واړه ورځې به دا یو ډېر لوی ایونټ دی او ایونټ به ثابتېږي او راتلونکي وخت کې د پښتنو ډېر څه کوم مسایل چې دي هغه به دلته ډسکس کېږي او د هغې نه به چې څه دغه یې راوځي ښه نتایج به ترې راوځي. زه داسې ګڼم مخکې کانفرنس کې خو زه نه یم شریک شوی، لیکن دا ما اورېدو چې هغه هم ډېرې ګټورې فایدې پښتو ادب ته، پښتون ثقافت ته او زموږ پښتنیز ژوند ته ورسولې. او دا د اوس کانفرنس کې هم زه پخپله یم ابتدا یې ډېره ښه وشوه او کوم چې پروګرام دی زما امید دی چې دا به د پښتنو په مستقبل باندې په هره اړه سره ډېر ښه اثر واچوي. د دې علاوه یو دوه کانفرنسونه داسې په کوټه کې هم شوي دي تقریبا په دغه معنا، مګر دا د لوی سطح سلسله ده. دا دوم کانفرنس دی، موږ د کامیابي دوام کوو او دا امید لرو چې په خصوصیت سره چې د ادیبان یې سرکرده دي هغه خلک یې سپانسر کوي چې دا به د ادب دپاره د نوي لارو، د نوي طریقو، د نوي اسلوب او د نوي موضوعات په غوښتلو کې ډېر ګټور ثابت شي. دا دویم عالمي کانفرنس چې کوم اوس کېږي لګیا دی، نو زه خو وایم چې د لومړي کانفرنس نتیجې موږ ونه لیدلې د پښتو دا کانفرنس شوی، بلکې هغې کې خو ادبي او غټې سټې پکې هم شریکې وي او ډېر غټ تقریرونه شوي، غټې دعوې شوي. موږ به دا وکړو له پښتو له دا پکار دی هغه پکار دی، خو متاسفانه به ووایم چې هېڅ نتیجه راونه ختله. او د دې دویم کانفرنس الله که چې د لومړي کانفرنس غوندې حال نه، بلکې زه خو وایم چې دا د پښتو ژبې د براتګ دپاره، د پښتو ژبې د ترقۍ دپاره، د پښتو ژبې بلکې د هغې ته د یو مقام ورکولو دپاره څه ډېر ښکلی کوشش دی او بني ادم په کوشش پړ دی. خو زه خو وایم چې لا پښتو ژبې ویونکي مړ نه دی، نو چې ژوندي کام یې پکار دی چې د هغې ژبه دې هم ژوندۍ او ژوندۍ ژبه هغه وي کومه چې زه وایم چې د منل شوي حقیقت دی چې د حکومت سرپرستي ورته حاصلوي. زه به دا ووایم چې دا ځل دا کانفرنس چې کوم دی دا د نورو ټولو نه ډېر غوره کانفرنس دی او زموږ تمه او زموږ امیدونه چې کوم دي نو دې کانفرنس داسې ښکاره کړه لکه چې زموږ د پښتو ژبې او زموږ د ثقافت او زموږ د کلچر به ډېر لوی لحاظ وساتلی شي او حکومت زموږ طرف ته ایله توجه ورکړه او موږ په دې ډېر مطمئن یو انشاءالله تعالی که خیر وي زموږ پښتو ژبه به اوس مخ په وړاندې ځي او وروستو پکې اوس اړه کې نه راځي. زما نامه سعدالدین شپون دی، په واشنګټن کې د وایس اف امریکا چې موږ ورته په پښتو کې د امریکې غږ وایو د هغې د پښتو څانګې همکار یم. زه دلته راغلی یم په 3 د نومبر د کنفرانس کې د ګډون لپاره چې بلنه راکړل شوې وه د کنفرانس د جوړونکو لخوا د سلیم راز صاحب لخوا
او په خپل د کنفرانس د نوو ګډون کوونکو لخوا د دې عالمي کنفرانس دا دویم کنفرانس دی. په اول کنفرانس کې نه وم چې څو کاله پخوا اووه کاله پخوا دوی وایي جوړ شوی. دویم کنفرانس کې وم او اول کار چې ما دا وکړو چې ما ویل یاره دې کنفرانس ته خلک راځي که نه راځي. چې ومې لیدل ما په اټکل د 800 نه زیات تر 1000 پورې کسان راغلي وو او زه په دې باندې ډېر خوشحاله شوم. ټولو ډېرې ښې خبرې وکړلې د پښتو ژبې او کلچر او ثقافت ترقی. او ما هم البته خپل بابولاره پکې ووروله د پښتو ادبیاتو متعلق مې څه وي هغه څه تجربه چې ما لرله هغه مې د خلکو سره شریکه کړه.